دا درود به وی په کم ځای کې ډېر ځایونه دي خو یو څو به ته ذکر کړمه 15-16 ځایونه به ته ذکر کړم اولنی ځای په کوم ځای کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره راشي هلته به درود وی دویم د جمعې په ورځ درود ویل حدیث به راشي د جمعې په ورځ خاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما درود ډېر وایي دریم ځای د اذان نه بعد چې کله اذان ختم شي درود به وایي په پټه او دغه زموږ په دې ملکونو کې چې د اذان نه مخکې چغې وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا ټول بدعات او خرافات دي ما انزل الله بها من سلطان هیڅ دلیل پې نشته ځان نه خبرې دي څلورم ځای د جمعې په شپه یو حدیث کې راځي جمعې په شپه باندې به درود ډېر پنځم جومات ته چې ننوځې او راوځې دې ځای کې درود ویل جومات ته ننوتو څه دعا ده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك بيجي روزي بيه درود اللهم إني أسألك من فضلك يوبل دعاء سرم رزي اللهم اعصمني من الشيطان حديث كي رزي وكله چې د انسان د جمعات نه راوځي نو د شیطانانو یو پڼ را جمع شوی او کوشش کوي چې به دې سړي باندې ټول حمله وکړي خو چې کله دا دعا ووایي اللهم اعصمني من الشیطان نو الله یې د دغه شیطانانو نه بچ کړي څو ځایونه شو پنځه شپږم ځای د درودو عام مجالس لازم په خپل بیټک کې یو داسې موقع راوله چې پای کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا ټول درود ووایي اووم ځای تشهد التحیات چې موږ ختم کړو بیا درود وایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اتم ځای دعاګانې رابش چې دا دعا زوړند دی د اسمان او د ځمکې په منځ کې به کوم کې چې درود ونه ویلی شي حدیث به تاسو واورئ انشاءالله نهم ځای بعض روایتونو کې داسې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر سره خوا کې درود ویل په هغه باندې لسم په جنازه کې موږ درود وایو دویم تکبیر نه بعد یو لسم ځای چې کله درته څه حاجت را پیښ شي نو درود ډېر وایه دولسم چې یو عالم خطبه کوي یا تقریر کوي پکار دی چې په خطبو کې او په تقریر کې درود ډېر ووایي دیارلسم ځای دعای قنوت چې موږ وایو که هغه قنوت ویتري که هغه قنوت نازلوي په هر یو کې درود ویل پکار دي څوارلسم ځای یو حدیث کې داسې راځي چې چا سحر لس پیرې درود ووایي او ماښام یې لس پیرې درود ووایي د قیامت په ورځ به له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپارش کوي دې تاسو خبر وو او که مې تپوس وکړو چې د کوم ملک ویزه ښه ده او ریال نن سبا څو کې چلیږي او ډالر څو کې چلیږي نو ټول بیا داسې چې تپوس یې مه کوه او چې کیني په دې ملکي حالاتو باندې چې کومې تبصرې کوي ته به وایي چې دا د وزیر اعظم زوی دی او یا د صدر نوسی دی دا چې داسې پکار و دا چې پلاني باچا له پکار و دا حالات داسې دي او حالات دغه کېږي او دا به داسې وشو دا کشمیر مسله ته به وایي چې دی مشر دی او چې دین دی یو مسلې ته پوښي کوي ورته نه ده معلومه دا لنډه مسله ده مختصر وخت غواړي سحر لس پیرې درود وایه ماښام لس پیرې وایه د قیامت په هغه سختو کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپارش وکړي پنځلسم ځای چې کله د باندې سختې ډېرې شي مشکلات ته ډېر شي به پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وایه زموږ خوی چې کله سختې ډېرې شي نو بیا په مخلوقاتو پسې منډې شروع کړه په پلاني صاحب پسې منډې عمر له ذلیله ګرځي چېرته دا طریقه تا تجربه کړې ده جواب به ماته میلاو شي چې ماته معلومه نه نو زه به څه تجربه کړم کله چې درته یو کار سخت شي او مسله نه کي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایه الله به دا کار اسان کړي یو عالم خبره کوله عربو یو عالم دی مشهور هغه وایي ما د زړه اپریشن کو زما به د زړه له پاسه به وینه راتله
نو ډاکټرانو ما ته وایي چې ستا د اپریشن ډېر لازم دی، ستا د زړه صفایي هم پکار ده. وی ما ورته وایي چې اپریشن وی ما ته وایي چې یو کم 100% پکې مرګ دی او 1% کېدی شي ژوندی پاتې شي. وی نو ډېره ګرانه مرحله وه زما دپاره، ډېره ګرانه، او د ډېره ګرانه چې انسان ته وویلی شي مخامخ چې یو کم 100% پکې مرګ دی. خو هلته اپریشن هم لازم و ځکه چې ما ته تکلیف و. نو زه په دغه سوچ کې وم چې په دې کې یو نرسه تېرېده په دې هسپتال کې، وي هغه د دې سوریه یا د لیبیا دغه ملک زنانه وه. وی هغه تېرېده او پته ورته وه چې دی په سوچ کې دی او ډاکټران هم ټول ولاړ وي. په دې تېرېدو کې ما ته ووایي چې یا شیخ صلی علی النبي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې درود ووایه. وی دا خبره راته رایاده کړه. بس وی ما دستخط وکړو پاڼه باندې چې صحیح ده زه د اپریشن کوم او که مړ شوم زه یې ذموار یم، د خپل مرګ په خپله. او بیا وی اپریشن له بوتم، په ګنټو زما په اپریشن کې هغوی لګیا وو او زه بیا په هوش کې رالم. نو ډاکټران ګیر چاپېره ولاړ وو او ټول حیران وو. وی ما چې څه چل دی، بل مصیبت راغی. وی حیران موږ په دې یو چې دا اپریشن لا د اوسه پورې موږ کامیاب نه و کړی، خو ته داسې انسان یې چې ستا دا اپریشن الله کامیاب کړو د دې درودو ځلاسه. کله درته یو مسله سخته شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې درود ډېر وایي، الله ته خبره اسانوي. او موږ ته خو دا نه ده معلومه، دا طریقه موږ ته کله معلومه ده او چا راته ښوولې ده او کله موږ کړې ده. 14 ځای هر وخت وایه، هر ټیم وایه، هر وخت هر ټیم درود وایه بغیر د څه خاص وخت نه. دا یو څو اهمې مسلې